امین الله هستم از ولایت غزنی. دیگه زمانی که مدینه جان خطاب کرد باز زنگ زده بود و پدرش ما چون که لمبارش از کجا گرفته بود زنگ زده بود که پیسه بیار. دیگه در حدود 50,000 دلار بیار و دختر خوب ببر. باز دنمیزی اصلا اینجا این صاحبان بود که خبر شدن گفتن که مدینه جان دوزی خطاب کرد. باز دنمیزی جریان خط از وا دیگه ملاقات داشتیم اینجا این صاحبان گفتن که باید کار شوم که قد از وا باید میتک چی کنین که وقت تلف کنن تا جای هزار ما شناسایی کنیم. باز دنمیزی جریان یک ذره چیز شد یام خو آورده بود در طرف پکتیکا آورده بود. باز زنگ میزد امروز سبات روز باز زنگ میزد که باید این پیسه جور کنیم. باز اگر جور نکنیم دیگه ما مدینه جان دیگه شهید مونیم یا مثلا یک چیزایی گفته وقتش. باز یا مجبور شدم پیسه را قرض خوال کرده از اینجا جور کرده بود دیگه او را تسلیم از واقع. از او مجین صاحبام تمام جای اونجا را گرفته بود. باز فضل خدا دستگیر شدند. تشکر میکنیم از امارت اسلامی بالخصوص از غیرت و مرسب که در این راستا خیلی کمک کردن. خدایش خیلی کوشش کردن. اونم از اونجا از غزنی که در موتورسیکل تعقیب از یا بودن تا خود پکتیکا. حالی امی منصوبین امنیتی امارت اسلامی دختر شما را در کجا یافت؟ ایره در ولسوالی مشخل ولایت پکتیکا اونجا یافت. در جزای خودش برسه انشالله ما مطمئن هستیم که امارت اسلامی اونا رو به کیفر خودش میرسونه. کوشش خود دیگه بیانش نمیشه. همون روزی که ما اونجا دیدیم میره خدایش هیچ بخی احساس نمیکردیم که ما مدینه جان یافتیم. دیگه الحمدلله پیدا کردیم با کمک خدا و مجاهدین صاحبا دیگه خیلی خوشحال هستیم. یو هفته کېږي چې د غزنی ولایت د مرکز نه یوه نجلۍ چې مکتب ته د تلو په حالات کې اختطافګرو ګیر کړې وه او بیا د پکتیکا ولایت ته رانقل کړې وه. نو د پکتیکا او د غزنی ولایت د مجاهدینو په ګډه همکاري باندې موږ داسې وکړل چې هغه اختطافګر مونږ ګیر کړو. نجلۍ مې له دې له موږ له وژغورله. موږ ولس ته پوره اطمینان ورکوو چې انشاءالله اختطافګر به همیشه ګیرېږي. موږ له دې پیښې نه مخکې هم یو هلک له اختطافګرو نه ژغورلی و او خپلو قریبانو ته مو وسپارول او له هغه نه مخکې یو بل هلک چې تقریبا 14 کلن و چې د غزنی ولایت مرکز اوسېدونکی و هغه هم یو اختطافګر راتښتولی و. موږ هغه د هغه شهید جسد پیدا کړو ورګون په ولسوالۍ کې او اختطافګر قاتل مو هم ونیول. هغه سره موټر هم ونیول. هغه توپنچه مو هم سره ګیر کړی چې هغه کوم هلک یې پرې شهید کړی و او په دا نن اختطافګرو سره مو تقریبا یو 50 کیلو چرس ونیول او یو څه مرمۍ وې هغه مو ورسره ګیر کړی. 3 لکه تر 4 لکو پورې افغانۍ وې او دوه هغسې موبایلان وې چې له خلکو سره به دوی پیسې پرې غوښتلې هغه مو هم ګیر کړي دي او له ټولو خپره اسنادو سره موږ دا کسان ګیر کړي دي. نو موږ ولس ته اطمینان ورکوو چې د امارت اسلامي ځواکونه د تاسې په خدمت کې شپه ورځ باندې اخته دي او د تاسې د مال او د ناموس او د هر څه حفاظت موږ مسؤلیت ته او موږ یې انشاءالله کوو.